دغه د سایکو ارباب د پښتنو د ټیک ټاک مشهوره سټار او هنرمند ده چې په ټیک ټاک کې 8 لکه فالوورز او مینوال لرل. پرون یې ځان ختم کړی دی او له دنیا څخه تللی ده. اوس نو په قبر کې د دې او د الله خپله معامله ده چې په قبر کې به له دې سره کوم حالات وي یا نه وي. خو اوس د دې له حال څخه هغه فالوورز نه دي خبر چې چاته به دې د خپل جسم نمایش کول او خپل جسم به ورته ښول او د دغه فحاشي او جسم ښوونې په وجه به یې ځان ته فالوورز او فین پیدا کول چې دغه د لوط علیه السلام بقایجات پښتانه چې چا به ورته مایان ویشتل، چا به ورته زمري ویشتل او چا به ورته ګلان ویشتل. خو دا هم تر اوسه پورې نه ده معلوم چې دې خپل ځان د څه په خاطر ختم کړی دی او ولې یې دومره های ډوز نشه کړې ده. زه د ټیک ټاک دغه بې حیا دغه رنډیو او کنجرو ته وایم چې د قبر دغه شپه او دغه ورځ په تاسې باندې هم راتلونکي ده او په موږ باندې هم. نو د خدای خاطرو کې په ټیک ټاک او نور لایف سټریمونو باندې دغه فحاشانو څخه لاس واخلئ او دغه فحاشانې مه کوئ. دا یو څو لایکس او فالوورز، ګلونه، شیرونه او یا هم مایانو لپاره د خپل جسم ښودنه او نمایش مه کوئ. دا دنیا پاتې کیږي له هر انسان څخه، له هر هغه شي څخه چې نفس لري. ټول انسانان، حیوانات، نباتات او هر هغه څه چې په دې دنیا باندې ساخلي دا هر څه له دې دنیا څخه تلونکي دي او یو ورځ به د الله جل جلاله حضور ته ځریږي. سیما ګل چې په سایکو ارباب مشهوره وه اوس الله تعالی وبخي او الله تعالی دې په حساب کتاب کې ورسره اساني وراولي. بس له دې دنیا څخه ولاړه، که دې ښه کړي وي او یا بد کړي وي دا هر څه دې پسې پاتې شو. اوس نو هغه د توبې او د نیکو کارونو دروازه بنده شوې ده. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته هدایت وکړي او الله دې زمونږ او تاسو خوندې او تورسرې له دغه د جعلي فتنې ټیک ټاک او نورو سوشل میډیا څخه په امان وساتي.